अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, नन में मूंग तاسو वड़ाندे सार्डीन फिश या सार्डीन माहे फ्राई को او دا به مونږ ډیپ فرای کوو. نو دی باندې به ټول نه اول خو مونږ لږ شان میده واچو. میده اچولو سره به یو خو دا لږ شان کرسپي شي او بل به دا وي چې پین پورې به دا نه نښلي. لږ بوټې به مونږ دې کې مالګه واچو. مالګه او میده مونږ ښې طریقې سره په دې باندې ولګول دننه او بهر. اوس به مونږ دا په اویل کې ډیپ فرای کوو. یو کړائی کې مونږ تیل راواغستل او دې کې به مونږ اوس دا سارډین فش ایږدو فرای کولو دپاره. فش مونږ دومره فرای کړل چې د دې چې کومې نرۍ ستنې وي هغه به هم اوس نقصان انسان نه ورکوي خوړلو ټایم کې. نو اوس به مونږ دا اویل نه وباسو. دا فش مونږ د ننه نه ښې طریقې سره پاک کړي دي. دې کې چې څومره چیزونه وو هغه ته مونږ بهر راوباسلي دي. دا نور فش هم فرای شول، دا به اوس مونږ بهر وباسو. دا فش مونږ وایټ رایس سره خوړلی شو او دې نه علاوه سنیکس په طور یې خوړلی شو. تاسو وړاندې مونږ یو فش ماتو. دا ډېر زیات ګرم دی. تاسو ته کتی شي چې څومره ښه پوخ شوی دی دننه پورې. بس د دې بره چې کوم بیک بون دی دا به یوازې شي چې کله دا تاسو خورئ او نور دا ټول خوړلی کیدی شي. یقینا ستاسو به زموږ دا ساده ریسیپي ډېره زیاته خوښه شوې وي. دې کې موږ هېڅ مسالې نه دي استعمال کړي، یوازې میده یا آل پرپز فلاور او مالګه موږ پکې اچولې ده. خو هغې باوجود دا دومره زیات به ستاسو خوښ شي چې تاسو به یې بیا بار بار جوړوئ. نو که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.